د هدیرې غوندې خاموش یم له فنکار پاتې یم د هدیرې غوندې خاموش یم له فنکار پاتې یم د ژوند په جال کې بیخي بل رقم ایثار پاتې یم لکه 40 کاله چې جنګ ورباندې شوی وي خاص حالت مې داسې در قیاس کړه داسې خار پاتې یم لکه 40 کاله چې جنګ ورباندې شوی وي خاص حالت مې داسې در قیاس کړه داسې خار پاتې یم پوهېږم نه راګرځي بیا هم که راوګرځېدې هماغه ځای کې درته اوس هم انتظار پاتې جرشم پوهېږم نه راګرځي بیا هم که راوګرځېدې هماغه ځای کې درته اوس هم انتظار پاتې یم نه اوس ویښتانو کې سټایل نه مې ګوتمۍ په ګوته له تا نه پس یاره له هر ډول سینګار پاتې چاشم نه اوس ویښتانو کې سټایل نه مې ګوتمۍ په ګوته له تا نه پس یاره له هر ډول سینګار پاتې یم نه په ډاکټر مې علاج وشو نه په دم او تعویض وصاله تګ نه پس بل رقم بیمار پاتې یم چاشم بل غزل دی چې ګیله مې راوړه له انسانه ستړی شوی یمه چغې مې نه اوري اسمانه ستړی شوی یمه ګیله مې راوړه له انسانه ستړی شوی یمه چغې مې نه اوري اسمانه ستړی شوی یمه ناراضه مشره به سختې دردولی یمه د دغې وخت له مسلمانه ستړی شوی یمه ناراضه مشره به سختې دردولی یمه د دغه وخت له مسلمانه ستړی شوی یمه د بېوسۍ به درته څه ووایم و مخلوقه دنګه ځوانۍ کې له خپل ځانه ستړی شوی یمه خوار شي له ما نه هی ته څه غواړې خو لاړ شه که ناغمه قسم دی نور له تا نه ستړی شوی یم خوار شي له ما نه هی ته څه غواړې خو لاړ شه که ناغمه قسم دی نور له تا نه ستړی شوی یمه د ناهیلۍ حد کې تر پوزې یمه غرق وصاله باور دې وشه له هر چا نه ستړی شوی یمه که وخت یو بل غزل به ووایم غزل داسې دی چې په سپینه زنه دې دا خال څه په کمال پرېښی په سپینه زنه دې دا خال څه په کمال پرېښی نظره مشي په ښایست کې د مثال پرېښی ته مې په هر لمانځه کې وغوښتلې رای نه کړې رب ته اوس هم ژاړم خو اوس مې ترېنه سوال پرېښی جرشم ته مې په هر لمانځه کې وغوښتلې رای نه کړې رب ته اوس هم ژاړم خو اوس مې ترېنه سوال پرېښی پس له تا مات نه شو نه ومې تړو چا پسې په ډېر هنر باندې مې خپل زړګی سنبال پرېښی پس له تا مات نه شو نه ومې تړو چا پسې په ډېر هنر باندې مې خپل زړګی سنبال پرېښی په ژوندانه ترېنه جوړ شوی دی د مړي جسد هغسې نه دی چې لالی دی په کوم حال پرېښی په ژوندانه ترېنه جوړ شوی دی د مړي جسد هغسې نه دی چې لالی دی په کوم حال پرېښی پام چې اشنا ګوره د نورو په رقم نشي ارمان یې کړی دی چې کوم سړي وصال پرېښی ډېره زیاته مننه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی